رمضان رحمن يا السلام علیکم. د کلید رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي. د رمضان اسلامي خپرونه د پدې هیله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او د رمضان اسلامي خپرونه ته به د خپل رادیوګانو ترڅنګ نیاست یاست ترڅو د مفتی صاحب چې لمک سره په سټډیو کې شتون لري خپرونه او دغه موعظه ووري او هغه پوښتنه چې تاسو سره دی له مفتی صاحب څخه وکي او دا به جواب کړي. نو مفتی صاحب عبید الله روداته هم ما سره په سټډیو کې دی. مفتی صاحب تاسو هم خراغلاست او خبرونه کې جزاکم الله مننه. جزاکم الله. قدرمن اوریدونکو نو تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې لمک سره ل نیم ساعت وروسته اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې له مفتی صاحب نه وکړئ. نو د اړیکو شمیرې دي 015 یا 9 خطل لس دیارلس او 015 یا 50. نو درنو اوریدونکو تاسو موږ او تاسو به لومړی په ګډه د مفتی صاحب موعظه وورو. هغه به مفتی صاحب ځانګړي موضوع برابر کړی وي. نو له هغه وروسته بیا چې هر پوښتنه له تاسو سره وینو کولای شي په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ او له مفتی صاحب څخه یې وکړئ. په همدې له خو له نیم ساعت وروسته تاسو اړیکه کولای شي لمک سره ونیسئ. نو لومړی زو له مفتی صاحب څخه دینی موعظه ورو. مفتی صاحب ستاسو څخه د دینی موعظه اوریدو ته نو اوریدونکو هم چمتو دي. موږ هم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. موږ تاسو د خبره مخکې نه روانه کړې وه چې د رمضان په میاشت کې نیک اعمال کول پکار دي. دا د نیکو میاشت ده او د خیر د ګټلو میاشت ده. او خیر مسلمان هغه دی چې نیک اعمال پکې وکړي او کمکل مسلمان به هغه وي چې ګناهونه پکې وکړي او یا پکې غفلت باندې وخت تیر کړي. دا خبره موږ تاسو تیر بحث کې ویلې وه چې اعتکاف دغه فایدې او دغه شرطونه. مثلا څوک به اعتکاف کولی شي چې مسلمانی او چې عاقل دی جماعت کې به اعتکاف کولی شي او دغه به بعضې فایدې مې ویلې وي. نن به انشاءالله موږ او تاسو د اعتکاف یو هغه کارونه به ذکر کوو چې اعتکاف کې کول پکار دي معتکف دپاره. دویم به بحث کوو په هغه خبره باندې چې اعتکاف خرابوي. زموږ اعتکافونه په څه باندې خرابېږي. دا دوه خبرې به انشاءالله ذکر کوو. کله چې یو کس په اعتکاف کې ناستی دی نو د اعتکاف په دوران کې زموږ شریعت موږ سره ډېره اسانتیا کوي. بعضې کارونه یې موږ ته جایز کړي دي. د هغه وجه دا ده موږ کمزوري یو او زموږ کمزوري رب العالمین ته معلومه ده چې زما د بندگان کمزوري دي. بعض شیانو ته ضرورت دی نو موږ ته یې د هغې جواز راکړی. یو هغه کار چې معتکف په حالت د اعتکاف کې کولی شي نو هغه دا ده. اعتکاف والا کولی شي چې په جماعت کې ځان دپاره خیمه ووهي. ځان دپاره داسې یو مستقل ځای برابر کړي، پرده وتړي، خیمه ووهي ځان دپاره او د خلکو نه مستقل ځای جوړ کړي. دا کار جایز دی. اگر که موږ تاسو وګورو په دې خیمې والو کې یو قسم ته جماعت اشغالول دي. د جماعت یو کنج یو طرف ته ځان دپاره ګیر که دې ته به عام خلک ډېر نه راځي او جماعت خو داسې ځمکه ده چې دا د هر چا ده، د هر مسلمان په دې کې برخه ده. لیکن معتکف او اعتکاف والا د اعتکاف په دوران کې کولی شي دغه یو کنج یو ګوډه یو ساحه ځان دپاره ګیره کړي او ځان دپاره په دې کې خیمه ووایي. لکه حدیث کې راغلی امام بخاري رحمه الله دا روایت راوړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف کو نو نبی صلی الله علیه وسلم د اعتکاف په دوران کې خیمه ورته وواله شوه او په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف کو.
نو معلومیږي دا چې اعتکاف والا په جماعت کې خیمه والی شي او دې باره کې تقریبا ډېر روایتونه دي چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام په جماعت کې اعتکاف کوو او خیمې به والی. نو دا موږ تاسو لپاره یو اسانتیا ده. د دې به دا مقصد نه چې موږ به خامخا په جماعت کې دا خیمه او یا دا کوډنۍ وهو، نه، بلکې که څوک په اعتکاف کې همداسې کینی جماعت کې ځان دپاره خیمه نه وهي، هېڅ پروا نشته. لیکن په دې خیمې وهلو کې او د خاص ځای برابرولو کې یو فایده ده. فایده په دې کې دا ده چې عامو خلکو ته پته ولګي چې دغه سړی اعتکاف والا دی، دا معتکف دی، نو عام خلک به دې سره ډېر تعلق نه ساتي، ډېرې خبرې به ورسره نه کوي، دې دپاره چې د هغې وخت ضایع نه شي. ولې که موږ تاسو په جماعت کې همداسې کینو نو یو دوست به راځي، موږ تاسو سره به تعلق موږ به پېژني، نو سلام به واچي، بیا به کیني، خپلې خبرې به شروع کړي. که ته اوس هغه منې کې بل به راشي، بیا که هغه منې کې بل به راشي. ځکه موږ تاسو خو د معاشرې خلک یو، خلک هم پېژني، د کلي ولس خلک به موږ سره به کیني. کله چې موږ تاسو خیمه ووهله یا دغه پردم ځان ته ووهله، نو خلکو ته پته لګي چې په دې ځای کې دا خلک اعتکاف ته ناست دي، نو د دې وخت مه خرابوئ. او همدارنګه د دې سره ډېرې خبرې مه کوئ، ځکه چې دې دپاره چې خپل نیک اعمال وکړي، دا پکې فایده شوه. دویم عمل چې موږ دپاره جایز دی هغه دا دی چې که په څوک اعتکاف کوي او په اعتکاف کې داخل کې د اوداسه ځای په جماعت کې، نو خپل جماعت کې د اودسونه که لارې کوي، که اودس دپاره بار نه وځي، هم د جماعت کې د اوداسه والا ځای دی، اودس له ځي، اودس کوي، بیرته راځي، ازباق په دې کې نشته. بلکې نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله د جماعت په داخل کې اودس کوو. د جماعت په داخل کې اودس کول جایز دي، کله چې داسې طریقې باندې اودس وشي چې داسې جماعت نه ډېر خراب نشي. لکه یو روایت کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم اودس وکړه فی المسجد، په جماعت کې وضوءا خفیفه، مختصر غوندې اودس. لکه دا عمل به هغه چا له پته ولګي چې نن سبا حرم ته لاړ شي، عمره کوي یا حج کوي، هلته به پته ورته ولګي. ډېر مسلمانان داسې چې هغوی د اوداسه ځای باندې ورته لمبر نه میلاویږي، یوازې چارندام کول غواړي، لاسونه مخ وینځي، استنجا وغیره نه کوي، نو ځان سره بوتل کې د ګوبر اخیستي، یو ځای کې کیني، مثلا خپل څادر کیني، دواره اودس شروع کړي، په همدې ځای باندې اودس شروع کړي، نو مختصر غوندې اودس کوي، لږ لږ ساس کې ولیږي د بدن نه، په همدې خپل څادر باندې ولیږي. ته به حیران شي چې دا ګور جماعت منځ کې اودس کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی دی په جماعت کې، دا د اسانتیا دپاره. که کله تا ته هلته ځای میلاو نه شو، په دې خپل جماعت کې داخل کې اودس کولی شي. داسې طریقې سره اودس وکړه چې په جماعت کې خراش کې مه تویوه، د پوزې اوبه په جماعت کې مه تویوه، نور که د بدن ساس کې په دې کې توی شو نو باک نشته. دا عمل جایز دی او نبی علیه السلام باره کې نقل دی. امام بهقي رحمه الله دا روایت راوړی دی سنن کبرا کې، او همدارنګه مسند احمد کې دا روایت راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی. درېمه، اعتکاف والا کولی شي چې د ضرورت دپاره د خپل اعتکاف نه بار راوځي. مثلا اودس ماتې کوي، د اعتکاف نه بار وځي، د اودس ماتې ځای کله کله داسې چې په جماعت کې د کمود او تشناب پروګرام نه نه بار راوځي، اودس ماتې د کور ته راځي، نږدې کور دی، یا بار کم ځای کې یو ځای جوړ شوی د اودس ماتې لپاره، یا کله کله داسې چې د اودس ماتې دپاره خلک صحراګانو پټو مټو ته وځي، اودس ماتې کوي، نو کولی شي. نو اعتکاف والا د اودس ماتې لپاره بار راوتلی شي، دې باندې اعتکاف نه خرابېږي. دا یو جواز دی موږ تاسو لپاره. یا مثلا بل حاجت انساني دی، اعتکاف والا دی په دې باندې غسل واوښته، احتلام وشو مثلا، نو په حالت د جنابت کې دی راووت د جماعت نه، د جماعت په بار ساحه کې که چېرته د غسل ځای و هلته غسل کوي، که هغې کې نه نږدې کور دی هلته غسل کوي. دې زمانه کې خوا او شا کې غسل خانې او سقاوي دي، په دې کې غسل کوي. نو یا مثلا خوا او شا کې اوبه دي، یو ځای کې مناسب اوبه هلته غسل کوي، نو کولی شي. نو جماعت نه ګورې راووته باره، لیکن ضرورت دپاره هسې به نه راوځي انسان. لکه موږ تاسو به انشاءالله وروسته وویو چې اعتکاف والا باندې بعضې کارونه منې دي، نو اب هلته انشاءالله بیانېږي. نو اعتکاف والا په اعتکاف کې د بار راوتلی شي د خپل ضرورت دپاره. څلورمه، اعتکاف والا کولی شي په حالت اعتکاف کې د هغه بیبي د ملاقات ته راشي،
مثلا یو ځای کې څوک اعتکاف ته ناست دی، نږدې کور دی، د هغه بیبي د خدمت کوي، نو هغه ورته خوراکي مواد راوړي، چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، پیشنمې او جماعت ورته راوړي، دې سره کینی څه خبرې ورسره کوي، نو په دې کې سباق نشته. قرآن کې چې منع راغلی ده نو هغه منع ده د جما نه او د شهوت د خبرو نه منع ده. که دا خاوند د خپلې ښځې له لاس ورکړي ستلمي شي کوي هم کولی شي، نو په دې کې سباق نشته. نبی صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې ناستو او بیبیانې به ورته راتللې ملاقات ته جومات ته. بیبیانې راغلي وو تقریبا متعددې ډېرې راغلې وې. بیبي سوده هم پکې وه رضی الله عنها. کله چې بېرته د جومات نه وتلې نو ټول یې رخصت کړلې، نو بیبي سعودي ته وایي ته صبر وکړه، تا به زه کور ته ورسوم. د هغې کور لږ وړاندې و، دار اسامه بن زید کې و. کله چې د جومات نه بهر ووته ورسره نبي علیه السلام، نو دوه صحابه کرام مخې ته راغلل چې نبي صلی الله علیه وسلم سره زنانه روانه ده په تیاره کې. نو هغه صحابه کرام تیز شول د حیا د وجې نه. نبي علیه السلام ورپسې اواز وکړ چې ودرېږئ، وله وایي چې غالبا دا صفیه وه، سوده نه وه. ولو انها صفیه امکم، دا ستاسو مور ده. هغه صحابه کرام یعنې مقصد په دې کې د نبي علیه السلام دا و چې ګوره پردۍ ښځه نه ده، ستاسو مور ده ما سره، زما خپله بیبي ده. نو هغه صحابه کرام وایي سبحان الله، غرض یې دا و چې موږ په تا باندې بدګماني نه کوو ځکه ته خو د الله رسول یې. نبي علیه السلام وله وایي چې ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، شیطان په انسان کې جریان لري د وینې په شان باندې جریان. لکه څنګه چې انسان په ځان باندې پوهېږي نه او په دې بدن کې وینه ګرځي را ګرځي، همدقسې کله انسان په ځان باندې پوه نه شي او شیطان ورته په ډه کې ورانه خبره ور واچوي، او که په نبي باندې څوک بدګماني وکړي نو ایمان نه خلاصېږي. نبي صلی الله علیه وسلم مخکې د مخکې نه د دې بدګمانۍ دروازه بنده کړه، وایي دا انها صفیه، او بل روایت کې د انها امکم، دا ستاسو مور ده. نو معلومیږي دا چې اعتکاف ته معتکف ته د اعتکاف ځای ته زنانه راتللی شي د هغه د خدمت دپاره، د هغه د ملاقات دپاره. بله دا چې نبي صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې به ناستو، بیبي عایشه وایي چې کله کله به نبي صلی الله علیه وسلم د اعتکاف د ځای نه د سر راویسته او ما ته به یې کور ته سر راویسته. مثلا دا د اعتکاف ځای د جومات کې، اخواته کور د نبي علیه السلام، منځ کې کړکۍ ده. نبي صلی الله علیه وسلم به د دې جومات نه د کړکۍ کې د سر ودننه، اخواته بیبي عایشه به ناسته وه، هغې به وله کور کې سر اینځه، سر به یې ورته ږمنځو او سر به یې ورته لټو. نو ګوره دې نه معلومیږي دا چې د معتکف په بدن باندې که زنانه لاس وایي دې باندې اعتکاف نه خرابېږي د خدمت دپاره. یو زنانه ده مثلا اعتکاف ځای ته راغلې ده، د خپل خاوند سر اینځي، سر ورته ږمنځوي، سر ورته غوړوي، نو په دې کې سباق نشته. نو دا زموږ تاسو لپاره جوازونه دي، دا کارونه راته جایز دي. همدارنګه په دوران د اعتکاف کې که موږ تاسو خوراک کوو، څښاک کوو، جومات ته خوراکي مواد راغواړو، نو دا د جومات بېادبي نه ده. کله چې انسان په اعتکاف کې دی نو هلته خوراکي مواد راغوښتلی شي، ځکه چې معتکف به د خوراک دپاره بار نه وځي. که داسې صورت پېښ شو چې په جومات کې د خوراک والا مواد نه مې راوېدل، څوک د خوراک د راوړلو نشته چې ورته یې راوړي، کور ته پسې تللی شي. مثلا د جومات په خوا کې نږدې کور دی او د خوراک په وخت کې راوځي، کور کې خوراک کوي بېرته راځي، د پیشنمي وخت کې مثلا د روژهماتي وخت کې هلته چای څکي بېرته راځي، نو دا کار جایز دی. خو کله چې جومات ته خدمت کېدلی شي او کور جومات ته څوک ورته خوراکي مواد راوړي، نو دا به د جومات نه بار نه وځي. نو په داخل د جومات کې دا کولی شي چې خوراک وکړي، څښاک وکړي، دسترخوان به خور کړي او د خپل خوراک به کوي، د جومات بېادبي نه ده. یو بل جواز دا دی چې په جومات کې زنانه کولی شي د خپل خاوند سره یو ځای اعتکاف وکړي. یو جومات کې یو سړی اعتکاف کې دی لیکن ښځه هم ده، دواړه اعتکاف کوي، هېڅ پروا نشته، او خاوند او ښځه سره خپلو کې خبرې هم کوي دي. ښځه د خپل خاوند خدمت کوي هم کولی شي، صرف د شهوت خبره باندې کوي او جما په دې باندې منې ده. نوره یو د بل خدمت کول او صحبت او ناسته پاسته کول، نو په دې کې گنجایش دی او سباق په دې کې نشته. ورسره موږ تاسو د اعتکاف په دوران کې خبرې هم کولی شو. د اعتکاف په دوران کې خبرې کول، داسې اعتکاف به موږ تاسو نه کوو چې بالکل سراسر ګونګیتوب وي چې په اشارو باندې به خبرې کوو، نه، بلکې اعتکاف کې جایزې خبرې د ضرورت په اندازه باندې خبرې کول دا جایز دي او سباق په دې کې نشته. هېڅ باک په دې کې نشته دی، خو چې جایز خبرې وي
او د ضرورت په اندازه باندې. کله چې ضرورت نه وي زیاتې خبرې به نه کوو، ګډوډې خبرې به نه کوو، هغه خبرې به نه کوو چې هغه زموږ اعتکاف ته ضربه رسوي، صدمه ورته رسوي. نور عام عادي خبرې کول په اعتکاف کې جایز دي. دا خو تقریبا یو څو هغه شیان ما ویلې چې په اعتکاف کې موږ ته کول جایز دي. دویم جز ما د بحث دا دی چې کومو شیانو باندې اعتکاف خرابېږي. کومو شیانو باندې نو اعتکاف خرابېږي. یو خو مشهور عمل دی یو انسان په اعتکاف کې ناست ایسته کافر شو، مرتد شو، اسلام پرېښود، اعتکاف هم ختم دی. ځکه چې شرک او کفر د انسان ټول اعمال ختمي، بربادي. لئن اشرکت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دویم چې اعتکاف خرابېږي نو دا په جما باندې خرابېږي. په دوران د اعتکاف کې با څوک جما نه کوي د خپل اهل سره، نزدېکت به ورسره نه کوي. که چېرته کوم خاوند د خپل اهل بیبي سره په دوران د اعتکاف کې جما وکړه نو اعتکاف ختم دی. الله قرآن کې فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. تاسو به صحبت نه کوئ د خپل بیبیانو سره په داسې حال کې چې تاسو په جماعت کې اعتکاف کوونکي یاستئ. ابن ابي شيبه رحمه الله په مصنف کې د عبد الله بن عباس صاحب قول نقل کړی دی واذا جامع المعتکف بطل اعتکافه. کله چې معتکف جما وکړه په حالت د اعتکاف کې داغه اعتکاف چې دی باطل شو، نو اعتکاف دی باندې ختمیږي، د سره خرابېږي. همدارنګه اعتکاف خرابېږي په دې باندې یو زنانه په اعتکاف کې ده لیکن هغې باندې حیض راغی، نفاس د هغې راغی، نه بچی پیدا شو، اعتکاف د هغې باطل شو. په حیض باندې او په نفاس باندې په دې باندې اعتکاف خرابېږي. ځکه موږ تاسو ویلې اعتکاف دپاره شرط چې دی جماعت دی، او د حیضي ښځې د نفاسي ښځې جماعت ته راتلل دا منې دي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې موږ جماعت جایز نه ګڼو لحائضنا، د حیضې دپاره جماعت ته به حیضه ښځه نه راځي. یو بل عمل چې دی هغه اختلافي دی، هغه دا چې د جماعت نه وتلو باندې آیا اعتکاف ماتېږي که نه ماتېږي. نو ځینې علما وایي چې کوم انسان د جماعت نه وځي نو په دې باندې هم اعتکاف ماتېږي. راجح دا چې اعتکاف په دې باندې ماتېږي نه، لیکن د معتکف په دې باندې ګناهګار دی، ګناهګاریږي په دې باندې. کله چې انسان د جماعت نه وځي بې ضرورته، لیکن اعتکاف په دې باندې ماتېږي نه، لیکن د معتکف ثواب په دې باندې کمیږي او همدارنګه ثواب په دې باندې خرابېږي. همدقسې اعتکاف خرابېږي په دې باندې چې انسان باندې لیونتوب راغی، لیونتوب په انسان باندې راغی، دې باندې اعتکاف خرابېږي. ځکه چې جنون چې دی دې سره د انسان مکلفیت د منځه ځي. کله چې انسان لیونی شي، نبی علیه السلام فرمایي رفع القلم عن 3، قلم د 3 قسمه خلکو نه پورته شوی دی، یو پکې لیونی دی. نو په دې شیانو باندې اعتکاف ماتېږي، دې باندې اعتکاف خرابېږي. نور دې نه غیر که انسان د جماعت نه راوځي، مثلا په جماعت کې انسان معتکف دی، اعتکاف کړی دی، لیکن دا بل جماعت ته ځي د جمعې مونځ دپاره، نو کولی شي هغې جماعت ته لاړ شي. ځکه چې د اعتکاف باره کې راجحه دا ده چې اعتکاف دا کم جماعت کې کېږي. نو یو قول د علماو خو دا ده چې اعتکاف کېږي په جامع جماعت کې، هغه جماعت کې چې هغې کې د جمعې جمع کېږي. د دې نه غیر په نور جماعتونو کې اعتکاف نه کېږي. او دغه وجه دا د ابو داود کې دا روایت دی چې لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف نشته مگر په جامع جماعت کې دی. لیکن دویم قول د علماو دا چې اعتکاف هر هغه جماعت کې کېږي چې هغه امام ولري او 5 وخت منځونه به دې کې کېږي. ځکه بل روایت کې دی چې لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، او ان شاء الله دې کې به جایز هم دی چې اعتکاف په عام جماعتونو کې کېدلی شي. کوم جماعتونه چې 5 وخت مانځه باندې امام باندې آباد دي، که په دې باندې آباد نو بیا پکې اعتکاف نه کېږي. نو کله چې چا په داسې جماعت کې اعتکاف کوو چې په دې جماعت کې د جمعې جمع نشته دی، نو دا وتلی شي د هغې جماعت نه بل جماعت ته. لیکن دې ځکه یو بله خبره په ذهن کې اچول پکار دي، هغه ده ځینې علما دا فتوا ورکوي چې کوم جماعت کې څوک اعتکاف ته ناست دی او دا بل جماعت ته ځي درسونو ته، نو وتلی شي. دا قول د هغوی کمزوری دی. د هغه وجه دا ده چې اعتکاف نه چې راوځي هغه کار دپاره راوځي چې هغه کار ضرور دی، تا نه غیر نه کېږي، یا ضرور او فرض دی، مثلا د جمعې منځ دی، یا انسان راوځي او د سماعتي لپاره، دا خو ضروري خبرې دي. هر چې درسونه دي نو دا خو فرضي نه دي. دا د عام د تفسیر درسونه
دا په مرتبه د استحباب کې دي، نو دا په مرتبه د لزوم کې نه دي. نو راجح ماته دا معلومیږي چې معتکف چې کوم جماعت کې کېناسته دا به د خپل جماعت ته نه راوځي، چېرې د هغې نه راوځي بل جماعت ته ځي، هلته جلسه ده یا هلته مثلا درس کېږي، هلته پروګرام دی، هغې دپاره به نه وځي. نو تقریبا د اعتکاف بعضې دغه مسایلو او کوم احکام او مسایل چې پاتې وو انشاءالله پر روان درس کې به موږ او تاسو هغه بیان کوو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل. درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشئ، نو تاسې د مفتي صاحب واعظ واورېدو، نو د اعتکاف په اړه واقعا ښایسته خبرې وکړلې، هر اړخیز معلوماتو په دې هیله چې تاسې هم دغه معلومات له ځانه سره وساتئ، ځکه ان قریب نو د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ لسیزه هم شروع کېدونکې ده او د اعتکاف ډیری کسان و اعتکاف ته هم کینی. نو دا هغه مفتی صاحب هغه ټکو ته اشاره وکړه چې واقعا همدا یو ورځې د رانږدې دي، نو پیلېدونکي دي قریب. نو په دې هیله چې تاسې هم له ځانه سره یاد ولرئ او که څنګ کې مو څوک کیني او یا خپله کینئ نو اعتکاف ته، نو دغه نقطو ته پام وکړئ او په دې شرط چې هغه تکلیف تاسې ګالئ نو هغه اعتکاف نو سم او ثواب نو ډیر ترلاسه کړئ. نو قدرمن اوریدونکو تاسې هم کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ په دې خپرونه کې 050 یا 9 او 0 یا نو تاسې هم کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ که د اعتکاف په اړه کومه پوښتنه لرئ نو هغه هم له موږ مفتي صاحب څخه وکړئ او کومه بله پوښتنه لرئ کولی شئ. نو لومړی اړیکه لرو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي خپرونې ته. ډېره مننه. ستاسې نوم او له کومه ځایه او پوښتنه مو اورو؟ عبدالرحمن یم د بیسورو څخه. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې اعتکاف په نه کولو ګناه شته او که نه، او دویمه پوښتنه دا ده چې د زنانه په کور کې اعتکاف کولی شي. بلکل بله پوښتنه خو نه لري؟ نه همدا دوه پوښتنې. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، راډیو واوره او مفتي صاحب ستا پوښتنه ځواب کړي. قدرمن اوریدونکو نو تاسې کولی شئ همدا شیبه اړیکه ونیسئ له موږ سره، ځکه د رمضان اسلامي خپرونه ده نو اوس نو ستاسې نوبت ده، کولی شئ له مفتي صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ، هغه که د اعتکاف په اړه او که کومه بله برخه کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامونه تاسې ته محترم مفتي صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته. سلامونه ته د علیکم السلام. ستړی مشي، څوک له کوم ځای نه؟ خوشحاله اوسئ فقیر زی صاحب، نورالحق ځلان خبرې کوم جلال آباد ښار نه. ځلان صاحب له جلال آباد ښار نه ستړی مشي او ستا پوښتنه اورو. او مننه، خوشحاله اوسئ. پوښتنه مې ده چې یوه ښځه امیدواره وي او په ګېډه کې ماشوم وي او روژې نیول د زنانه روژه نیسي او د ماشوم ته تکلیف رسېږي، دا څه حکم لري؟ له مفتي صاحب نه پوښتنه ده. بلکل بله پوښتنه خو نه لري؟ او بله پوښتنه دا ده که یو مېرمن ماشوم یې کوچنی وي ډېر او شیدې کموالی راځي د روژې له امله، دې ته روژه نیول څه حکم لري؟ بلکل ځلان صاحب، نو تاسې راډیو واورئ، مفتي صاحب ستاسې پوښتنې ځواب کړي. فقیر زی صاحب بخښنې سره یوه بله پوښتنه هم ده. مهرباني وایه مفتي صاحب بولي. د روژې د اسانتیا د خاطره که دا ځینې خلک په نیر کې یا په سیند کې لاندې دا لمبا څنګه ده؟ بلکل، نو تاسې راډیو واورئ او مفتي صاحب ستاسې ټولې پوښتنې در ځواب کړي انشاءالله. مخې ته مخه. ډېره مننه ځلان صاحب، خوشحاله اوسئ. قدرمن اورېدونکو نو تاسې کولی شئ په 0 یا 9 او 0 یا په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې له مفتي صاحب نه وکړئ. اړیکه لرو. السلام علیکم. اړیکه پرې شوه. نو مفتي صاحب یو پوښتنه زما هم له ځانه سره ولیکئ، ځکه د ځوابونو په وخت کې به یې ځواب کړی. ته وینې ورکول په روژې مبارکه میاشت کې نو دا خو به روژې ته زیان نه رسوي. یو پوښتنه دا ده او بله تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې اړیکه به راواخلم بیا به خپله پوښتنه زه وکړم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. جوړ تازه. وعلیکم السلام. ستړی مشي، څوک له کوم ځای نه؟
خوشاله اوسئ. مننه. محمد نادر د سرخود ولسوالۍ نه سره اړیکه نیولې. نادر خان ستا پوښتنه اورو څه پوښتنه لري له مفتي صاحب نه؟ مفتي صاحب نه مې دا پوښتنه ده آیا یو سړی راشي مانځه ته د تراویح لمانځه ده تراویح مانځه ته دغه فرض لمونځ تنه شوي او تراویح ولاړ وي، آیا دا به تراویح کې برخه اخلي او که دا به دا فرض لمونځ کوي؟ که دا فرض لمونځ کوي یا د تراویح نام خدا اوس د خلکو په یاد یادګي کړي دي 10 رکعته 12 رکعته ته نه ځي، آیا دا به څه رقم حکم لري او څه رقم وکړي؟ او بله دغه امام صاحب چې رکوع ته کیني اوله قاعده کې اوله قاعده یو دا تاوه چې کېږي دلته مقتدي ورته دغه فتحه ورکړي دې ته کیني، آیا دې کې بیا سجده سهو شته او که نه شته؟ بلکل. نو تاسې راډیو واورئ محمد نادر ورور مفتي صاحب ستاسې پوښتنې ځواب کړي. الله هم کامیاب نه راکړه. ډېره مننه. اړیکه لرو بله هم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. بلې د اوریدونکي په اړیکه کې ستونزه ده نو نه پوهېږو غږ یې نه راځي. بل اړیکه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څوک له کومه ځای؟ صدیق الله له ننګرهار څخه. صدیق الله ته نو له ننګرهار نه ستړی مه شې، خپرونې ته او ستا پوښتنه اورو. ژوندی اوسې. پوښتنه مې دا ده چې د مفتي صاحب څخه چې دا تراویح په نه کولو سره که هغه شته او که نه، او بل پوښتنه مې دا ده چې انسان په نیر کې لاندې یو بل څوک د قصد نه ونیسي په غوپۍ کې که نه اوبه یې تېرې شي د دې دغه راته راځي. بلکل. نو راډیو واورو مفتي صاحب ستا پوښتنې ځواب کړي. ډېره مننه. بل اړیکه لرو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زما شیخ صاحب نه دا سوال دی چې یو زنانه وایي د حیض نه ولمبي وي یا ته ورځ بعد چې ورباندې بیا وینه راشي یا ته روجي چې پاس ونیسي بیا چې حیض راشي وینه دا بیا روجي خو ماته یو ونیسي دی. بلکل. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ نه. سلام علیکم. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. راډیو واورئ او مفتي صاحب ستا پوښتنه ځواب کړي. نو اړیکه لرو. دا راخلو بیا مفتي صاحب پوښتنو ته ځواب ورکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې، خپرونې ته څوک؟ شکر دی الحمدلله. عبدالله خبرې کوم د جلال آباد د ښار. عبدالله خپرونې ته ستړی مه شې او ستا پوښتنه اورو. مفتي صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې د سرسایه چې کوم دی څوک به ورکوي د دې څه نصاب شته که نشته وي او دا به څومره سرسایه ده چې ورکړي او کومو خلکو ته به چې کوم دی دا سرسایه ورکوي؟ بلکل. ډېره مننه. بستر یو خبره بله د مفتي صاحب ستاسو خپرونه ورسره ډېره دغه شوې ده راډیو، نو دې پکار دی چې د روژې نه پس هم چې کوم دی مفتي صاحب نه وخت واخلي او څه وخت چې کوم دی دا خپل واعظ او نصیحت وکړي. انشاءالله. ولې نه، بس موږ ستاسو لپاره خپرونې کوو، انشاءالله ستاسې غوښتنې ومنل کېږي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. نو قدرمن اورېدونکو اوس نو شو پوښتنو ته ورځو. مفتي صاحب به دغه پوښتنې ځواب کوي خو دا اړیکه راخلو ځکه دا اړیکه ډېر انتظار کې پاتې شو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې، خپرونې ته څوک له کوم ځای نه؟ تاسو جن کې برکت ورته چې کوم معلوماتونه تاسو د راډیو د لارې نه موږ خپل ویډیو په لاس کې راوړو. موږ یو عرض لرم. مهرباني. زما خپل د یو کشمکش کې زه ولیدلی یم، یو زوی مې دی دلته په عاجزي بانک کې وظیفه ده او هغه وایي چې زه دا وظیفه نه کوم او دا بانکي پیسې دي دا حرامې دي او موږ اوس راغلي یو دلته د کور کرایه ده، نور مصارف دي په موږ باندې 6000 ساتلي دي، غټ کور دی او هغه ته یو څه پیسې ورکړي، دغه پیسو په مقابل کې موږ دلته کرایه ورکوو او له وړاو یو څه بل هر مشکل ته زموږ رفع دی. زه په دې څه کې معلومات غواړم د محترم مفتي صاحب. ستاسې نوم مو وانخیسته خپل؟ فضل الله فضلي یم. فضل الله. بلکل. ستاسې پوښتنه به ځواب شي او مفتي صاحب به ستاسې پوښتنه ځواب کړي. تاسې راډیو ته غوږ شئ انشاءالله. مننه. ژوندی اوسئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. نو قدرمن اورېدونکو نو اوس ورځو مفتي صاحب ته. مفتي صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي. نو مفتي صاحب مهرباني. بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. یو پوښتنه کړې وه چې د اعتکاف په نه کول باندې ګناه شته او که نه. نو په دې باره کې راجح دا ده چې اعتکاف دا یو سنت عمل دی. نبی صلی الله علیه وسلم په ډېر تاکید کړی دی او نبی صلی الله علیه وسلم حتی لوسه نه دی پرېښی تر دې چې په کم کال باندې هغه وفات کېده نو 100 ورځې اعتکاف یې وکړه. امت ته ډېر ترغیب ورکړی دی، لیکن بیا هم اعتکاف په چا باندې لازم نه دی.
که چېرته چا اعتکاف ونه کړ څوک په دې باندې نه ګناهګارېږي. دا اسې د بعضې خلکو خبره ده چې کوم کلي کې څوک اعتکاف نه وي نو غونډ کلی ګناهګار دی. دا خبره به انشاءالله کمزوري، ځکه اعتکاف په مرتبه د وجوب کې نه دی، واجب او فرض نه دی او په کولو کې ډېر خیر دی. د یوه خبره باید موږ تاسو په ذهن کې واچو چې همیشه دپاره په دې فرض او واجب پسې مه ګرځئ، بلکې نبي صلی الله علیه وسلم چې یو کار کړی یې موږ یې تشویق کړي په دې کې به ډېر خیر وي. نو داسې مه وایه چې دا کار لازم نه دی بس نه یې کوو، نه په دې کې خیر دی، په دې کې فایده ده او په دې کې اجرونه دي، ثوابونه دي، دې کې د ګناهونو نه بندېدل دي، نو کول یې پکار دي. اگر که چا ونه کړ نو اعتکاف باندې څوک نه ګناهګارېږي. دویم پوښتنه د ورور دا وه چې آیا زنانه په کور کې اعتکاف کولی شي که نه شي کولی؟ نو موږ غالبا په تېر درس کې دې باندې تفصیلي خبره کړې وه چې راجح دې باب کې دا ده چې زنانه په کور کې اعتکاف نه شي کولی او د زنانه دپاره اعتکاف په کور کې دا ثابت نه دی. دا هو چې دا د الله تعالی فرمایلي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف دپاره جماعت شرط کړی دی. همدارنګه حدیث د ابو داود کې راغلی دی چې لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف نشته مگر په جامع جماعت کې. همدارنګه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ازواج مطهرات د نبی علیه السلام بیبیانې او صحابیاتو هغوی به اعتکافونه کول په جماعت کې. چېرته د زنانه په کور کې اعتکاف ثابت نه دی، نو فلحاظ اعتکاف په کور کې کول دا صحیح نه دي او په کور کې اعتکاف به ځینې علما ورته بدعت ویلی دی، نو کول یې په کار نه دي. اوس زنانه په کور کې څه کوي چې جماعت کې د اعتکاف ځای برابر نه وي، څه به کوي په کور کې؟ نو جواب دا دی چې اعتکاف خو لازم نه دی، کور کې د منځونه کوي، تلاوتونه دې کوي، ذکرونه دې کوي، د خاوند خدمت دې کوي، نو په کور کې اعتکاف کول نه کېږي او نور اعمال دې په کور کې وکړي. اعتکاف لازم نه دی په کور کې، صحیح نه دی. دویمه پوښتنه د بل ورور وه هغه دا ده چې کومه زنانه حامله ده، یعنې په خېټه باندې بچی دی او هغه په دې باندې یېرېږي چې دا حمل په دې روژه باندې خرابېږي، کمزوری کېږي، نو آیا دا روژه ماتولی شي که نه؟ همدقسې ورسره خوا کې بله پوښتنه هم وه چې زنانه د هغه ماشوم نه شیدې ورکوي، مرضعه ورته ویل کېږي، نو آیا دا په د دې ماشوم د شیدو د وجې نه چې هغې ته شیدې ورکوي اعتکاف د روژه ماتولی شي که نه شي ماتولی؟ د دې دواړو خبرو جواب دا دی چې که چېرته د کومې زنانه په خېټه باندې بچی دی حامله ده او هغې ته یو مسلمان و خیر ډاکټر ویلي چې که ته روجې نیسي نو دې بچي له زیان رسېږي، نقصان دې ته رسېږي، نو بیا کولی شي چې هغه روژه ماته کړي. یا همدارنګه یو ماشوم انتهایي وړوکی دی چې د مور د شیدو نه غیر بل شی نه شي خوړلی او که مور روژه نیسي نو هغې بدن کې کمزوري پیدا کېږي، شیدې ورکېږي، نو دا زنانه هم کولی شي چې د روژې خپلې وخوري، نو وروسته به بیا قضیې راوړي. په دې کې د علماو لږ اختلاف دی چې وروسته به دا قضیې راوړي که دا به فدیه ورکوي. نو راجح به دې باره کې انشاءالله دی چې فدیه هم ورکولی شي او قضیې هم راوړی شي. دا هغه اسانه جهت یې ویو چې فدیه هم ورکولی شي او قضیې هم راوړلی شي. هغه زنانه چې د حمل د وجې نه یې روژه خوړلې ده یا د بچي د شیدو د وجې نه. بله پوښتنه د ورور دا وه چې یو څوک دا کولی شي چې د روژې د اسانوالي دپاره په اوبو کې ولامبي او ځان پکې ډوب کړي، ځان باندې اوبه راواړئ، دې دپاره چې بدن مې یخ شي او دا تنده مې کمه شي؟ نو جواب دا دی چې د نبي علیه السلام په زمانه کې به هغوی د روژې په دوران کې به چې کله ګرمي وه په ځان به یې اوبه رااچولې، په ځان به یې ټوټې رااچولې، لمدې لمدې ټوټې، دې دپاره چې بدن یې دې سره لوند شي او بدن یې سره یخ شي. اگر که دغې دوران کې هم د انسان په بدن کې اوبه ننوځي، ځکه چې طبیبان وایي چې د انسان په دې بدن کې د هر ویښته په دې بیخ کې یو سوری دی، مسامات دي په دې کې، تر دې چې که دغه انسان موږ تاسو د دې لمبلو نه مخکې وتلو او د لمبلو نه بعد بیا وتلو، لمبا نه بعد بیا درنېږي د انسان، ځکه دې کې اوبه ننوتي په دې بدن کې، په دې پوټو کې څه ناڅه دروندوالی پیدا کوي، لیکن دې باندې روژه نه ماتېږي. ځکه روژه ماتېږي هغه څه باندې چې د انسان معدې ته ورشي، د خولې په لاره باندې یا د پوزې په لاره باندې. نو که د بدن په نور طرفونو باندې اوبه داخلېږي یا نور څه داخلېږي، نو دې باندې روژه نه خرابېږي. بل دا پوښتنه کړې وه هغه دا ده چې آیا په وینه ورکولو باندې روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ وینه ورکولو باندې، نو د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو بل عادت و چې هغې ته ویل کېده ښکر لګول، حجامته. اوس هم دا انشاءالله چې شروع شوی دی، ځکه دا داسې یو علاج دی چې په باب د طبابت کې دا بهترین علاج دی. حجامت ورته ویل کېږي د بدن نه د وینې ایستل، دې سره د انسان د بدن نه د ګنده وینه وځي، حجامته. نبی صلی الله علیه وسلم وایي زه بر اسمان ته چې وختلم
نو زه د ملایکو په هر جماعت چې ورتېرېدلم نو ما ته به یې ویلې مر امتک بالحجامه، امت ته دې په حجامت باندې امر وکړه چې حجامتونه ولګوئ. موږ تاسو ول ښکر لګولي وو. نو د دې باره کې نبي علیه السلام فرمایلي افطر الحاجم والمحجوم، دا څوک چې ښکر لګوي او چاته چې لګوي د دواړو روژه ماته ده. دغه نه ځینې علما د استدلال کوي دې نه معلومیږي چې چا حجامت ولګو نو روژه یې ماته ده. لیکن دې روایت باره کې ځینې علما وایي دا منسوخ دی. د هغه وجه دا د نبي صلی الله علیه وسلم بخپله په دوران د روژه کې ښکر لګولی دی. صحابه کرامو ښکرونه لګولي دي، حجامتونه یې کړي دي او روژې نه دي ماتې کړي. هغې کسانو ته چې ویلو چې روژه ماته شوه د هغې ډېرې وجې علما بیانوي. وجه پکې دا بیانوي چې دغه دواړو کسانو د بل مسلمان غیبت کو، ځکه یې دوی ته زهورونه ورکوله. یا دا چې دا هغې زمانه کې خلکو د حجامت دا لوښی په خوله باندې راښکه، نو کیدې شي چې تیر شي، نو د دې ښکر لګونکي روژه چې د افطار ته ورنږدې غوندې شوله په معرض د افطار کې ده، اگر که ماته نه ده. غرض ما په دې کې دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام به افطار په دوران د روژه کې ښکر لګو او روژه په دې باندې نه ماتېدله. نو که څوک د بدن نه وینه وباسي هم په دې باندې روژه نه ماتېږي، ځکه روژه ماتېږي هغه څه باندې چې بدن ته ورداخل شي، نه په هغه باندې چې بدن نه راوځي. نو په دوران د روژه کې وینه ورکول پکار نه وي، ځکه بدن کمزوری کېږي. لیکن که چا وینه ورکړله دې باندې روژه نه ماتېږي او روژه دې خپله وساتي. د بل ورور پوښتنه دا وه چې انسان جومات ته راشي په داسې دوران کې چې تراویح شروع دي او دې نه فرض مونځ پاتې دی، او اوس خو هغسې تراویح هم دی وایي چې خلکو له ښه یادې دي، زر زر یې کولی شي. آیا فرض مونځ به کوي که دا به خپلې تراویح کوي؟ نو جواب دا دی چې دا به فرض مونځ کوي. اول به فرض مونځ کوي، ځکه تراویح چې سنت دي یا ثابت دي د فرض مانځه نه بعد دي، دا به هغو سره په تراویح کې برخه نه اخلي. دا به خپل فرض مونځ وکړي، بیا به د هغې نه بعد تراویح کوي. کمې تراویح چې راګیر کړي بیا دې ځان ته وکړي، ځکه چې تراویح لازمي نه دي او فرض مونځ خو لازم دی، ضرور دی. اول به خپل فرض مونځ کوي. بله پوښتنه دې ورور دا وه چې که چېرته یو امام په قیداوله کې ساه وشي او ایسته جګ شي، قیداوله ونه پاتې شي او مقتدي وله فتحه ورکړي او بېرته کښېني بیا قاعده وکړي، آیا دا به اخره کې سجده سهو کوي که نه به کوي؟ نو جواب دا دی چې دلته دوه حالت دي. یو حالت دا دی چې انسان د قید اول نه ساه وشو جګېدلو کې و، لیکن بېرته کېناست، لا جګ شوی نه دی، بېرته کېناسته، دې باندې اسم نشته. طیب هغه انسان دی چې کله په جګېدلو کې و لیکن جګ شو ایسته ودرېده، نو دې ته مناسب ده چې بېرته بیا واپس نه شي، بیا دې نه راځي او اخر کې بیا سوده ساه وکړي. لیکن که بیا راوګرځېږي بیا هم قاعده وکړله، بیا دې په اخره کې سوده ساه کوي، ځکه چې دا سهوه دې کړې ده، یو تاخیر او وروستوالی کړی دی، نو اخره کې به سوده ساه وکړي او نور مونځ شوی دی. خو لیکن ښه طریقه به دی چې که چېرته د جګېدلو په دوران کې ورته رایاد شو خو لا جګ شوی نه دی، ناستې خوا ته نږدې دی، نو کي به نه دواره اسم پرې نشته. که د ولاړې خوا ته نږدې دی نو بیا دې ودرېږي، نه دې واپس کېږي، اخره کې دې بیا سجده سهو وکړي. بل ورور پوښتنه کړې وه که څوک تراویح ونه کړي آیا څه ګناه په دې باندې شته او که نه؟ نو راجحه دا ده چې تراویح د قیام اللیل دی، دا نفلي مونځ دی، په کولو کې ډېر خیر دی. خیر دا د نبي علیه السلام فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې په رمضان کې منځونه وکړل د ایمان د وجې نه او د ثواب په نیت باندې، هغې ته به مخکیني ګناهونه معاف شي. لیکن که چا تراویح ونه کړي ګناهګار نه دی، صرف اجر او ثواب ختم شو او نور ګناهګار شوی نه دی، په دې باندې څوک نه ګناهګارېږي. بله پوښتنه دې ورور دا وه چې که چا یو کس راونیو په زوره باندې او په اوبو کې ورغوټه که او د هغې اوبه ایسته تېره شوې، آیا دې باندې روژه ماته ده که روژه ماته نه ده؟ نو جواب دا دی چې دې ته ویل کېږي خطا. یو انسان اوبو کې ننوته او بیا یې خطأ اوبه تېرې شولې، نو راجحه ده په دې باندې روژه ماته نه ده، ځکه نبي علیه السلام فرمایي رفع عن امتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیهم. زما امت ته درې شیان معاف دي، خطا، نسیان او چې څوک پرې زور کړي. په دغه درې وانو شیانو باندې امت ماخوذ نه دی. نو فلهذا په خطا باندې که چا نه اوبه تېرې شولې یا ترې نه خوراک وشو په خطایي باندې، نو په دې باندې روژه نه ماتېږي. بله پوښتنه دا وه چې یوه زنانه چې وه هغه دا وه چې د حیض نه پاکه شوله، یو 8 ورځې روژې ونیولې، نو هغې نه بعد بیا پې حیض راغی، آیا د بیا پې وینه راغله، آیا دا به حیض کې حسابه یو که نه؟ په دې باب کې راجحه دا ده چې د یو زنانه په یو میاشت کې 3 کرته حیض راتلی شي. امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې دا خبره ثابتوي په خپل صحیح بخاري کې چې د یو زنانه 3 کرته حیض راتلی شي. نو فلهذا اصل قانون دا دی چې کله د زنانه وینه ښکاره شوله دا به په حیض باندې حمل وي.
یو زنانه وا ځان حیض نه پاک یو 18 ورځې روجي ونیولي بیا پې وینه راله دا بیا حیض دی بیا به روجي نه نیسي. د بل پوښتنه دا و چې سرسایه به څوک ورکوي څومره به ورکوي چاته به ورکوي. تقریبا په دې پوښتنه کې 3 پوښتنې راګیرې شوې وي. نو جواب دا دی چې سرسایه به هر مسلمان ورکوي. سرسایه د پاره مالداري ضرور نه ده چې مالدار به ورکوي، بلکې د حدیث ته معلومیږي دا چې مالدار او غریب به دواړه ورکوي. حدیث کې راغلی چې غنی چې دی هغه ته به الله اجر ورکوي او مالدار چې دی نو دا هغه به د روجي الله پاکي کوي. نو معلومیږي سرسایه چې د چا وس کې ده چا چې سرسایه ورکول شو ورکوي بیا غریب دی که مالدار دی لپاره مالداري ضرور نه ده. څومره به ورکوي؟ نو د نبی علیه السلام په زمانه کې نبی علیه السلام جواز چې ورکړیو نو د 1 سوع او د نیم سوع. 1 سوع تقریبا په باندې 2 کیلو خواوشا کیږي او نیم سوع د سی وای چې نیم په باندې 1 کیلو. نو دا د غنمو نه ورکول شي. همدارنګه د کجورونه کله کجورونه ورکوي څوک د مېزونه ورکوي نو د پنیر نه ورکوي 1 سوع به ورکوي یعنی په باندې 2 کیلو به ورکوي. په غنمو کې نو نیم سوع ورکول شي نیم په باندې 1 کیلو غنم یا په باندې 2 کیلو غنم ار یو چې ورکول شي، خو لیکن دا په باندې 2 کیلو او نیم په باندې 1 کیلو دا په غنمو کې دا کار جایز دی. د غنمو نه غیر په مېزو کې په کجوره کې په پنیر کې مکمل په باندې 2 کیلو یعنی 1 سوع ورکول شي. چاته ورکول کیږي؟ نو غریب ته، یوازې غریب ته ورکول کیږي او بل چاته به نه ورکول کیږي. بالکل مفتی صاحب اړیکه لرو د اړیکه راخلم بیا به نورې پوښتنې هم ځواب کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي خپرونې ته څوک له کوم ځای نه؟ اکرام الله یم د لغمان څخه. اکرام الله له لغمان نه ستړی مشي ستا پوښتنه ورو. زما یو پوښتنه دا ورو چې لومړی روژه خو که څه هم په دې روژو کې خوړل شوې ده دا مونږ نیولی شو که نه؟ بله پوښتنه؟ بله پوښتنه خو نه لري؟ بله پوښتنه دا روژانه چې سړی یو 14 یا 15 نیمې روژې نیولي او بالغ نه وي هغې نه بعد بالغ شي یو څه سره دي دا روژې تاسو هم پکې یو څو خوړلي د بلوغ نه مخکې بالکل دې باندې دا ګرځول څنګه دي؟ سمه ده. تاسو راډیو واورئ مفتي صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي. مهرباني مفتي صاحب ځکه چې خپرونې وخت هم بیا نو موږ ته اجازه نه راکوي د پوښتنې پاتې نه شي. بل پوښتنه کړې وه چې زما زوی دی په عزیزي بانک کې کار کوي وظیفه کوي او زموږ په د کور کار برابر دی لیکن هغه وایي چې دا کار زه نه کوم ځکه دا حرامې پیسې دي. نو آیا څه وکړي؟ وظیفه پرېږدي که وظیفه وکړي؟ نو جواب دا دی دا اصل کې د الله امتحان کله کله په خلکو باندې هغه دا د امتحان کله کله دی چې په حرامه کې به تا ته ډېر مال لاسته راځي او په حلالو کې به چې لږ راځي. د بانکونو عام کارونه د اکثره سودي دي. د هغه وجه دا ده کم بانکونه که په نوم د اسلامي جوړ شوي دي د هغوی کاروبار که موږ تاسو وګورو د په دې کې خلک پیسې جمع کوي او دوی چې دی خلکو ته په دې باندې خلکو ته پکې یو څه فیصدي ګټه راوباسي. دا سودي کار شو او یا پې خپله سودي کاروبار کوي. نو تقریبا په دنیا کې نن سبا چې څومره بانکي پروګرام دی سود نه خالي نه دی. نو ستا د بچی چې دا وایي دا بانک کې وظیفه پرېږده نو ښه کار کوي او که ته وایې چې په دې باندې زموږ کار روان دی انشاءالله الله سره کارونه ډېر دي الله باندې توکل وکوي حلال به الله ډېرې پیدا کړي. دغه وصیت موږ هغه چاته هم کوو چې دا پین کوي په پټو کې پین کوي موږ چې دا پین مه کاروئ ځکه وایي د کې پیسې ډېرې دي غنمو کې پیسې لږې دي. نو جواب دا دی چې حرامو کې پیسې که ډېرې هم دي حلال وکاروئ الله به د حلال مال کې برکت واچوي الله به دې بل خوا اسباب برابر کړي. نو کله کله امتحان په حرامو کې ډېرې پیسې او په حلالو کې لږې تا الله معلوموي چې ته ټینګېږې که نه. نو یقینا چې نن سبا دنیا کې څومره بانکونه چې دي کارونه سودي دي دې نه ځان ساتل پکار دي. بالکل مفتی صاحب نو د اکرام الله ورور پوښتنه وه دا ځواب کړه. ډېرو پوښتنه دا کړې وه چې وایي موږ خو دا د روژې اوله برخه اول روژه مو خوړله د هغې قضیې موږ راګرځولی شو که نه؟ نو جواب دا دی چې تا را چا ویل چې دا روژه مو خوړلې ده ته چا پوه کړې په دې خبره باندې؟ دا پته هله لګېږي چې موږ تاسو د اختر میاشت را باندې راوخیږي او زموږ ورځې اتیش شي بیا پته ولګېږي. مخکې نه زموږ د عوامو دا خبرې یاره موږ یوه وخوړله او موږ دوه وخوړلې او دا غلطې خبرې دي او اس به موږ روژه نه ده خوړلې ځکه چې موږ تاسو سره د حدیث متوجه دی چې صوموا لرؤیته روژه به نیسئ هله چې میاشت هم وکتله. نو کله چې موږ میاشت وکتله نو روژه نیولې شوې ده موږ روژې نه دي خوړلې. د بل ډول پوښتنه دا وه چې انسان دی د رمضان روژې نیولې تقریبا نیمې پورې په دې منځ کې بالغه شو آیا د باقي روژو قضیې به راګرځوي او که نه؟ نو جواب دا دی چې کله بالغ نه و په دې روژې لازمي نه وي کله چې بالغ شو اوس به یې نیسي. مخکې چې په داسې وخت کې دې نیولې وي چې هغه نفلي وي نو هغه پې لازمي نه وي اوس بیا لازمي شولې اوس به دا نیسي که دا روژې وخوړلې د دې به قضیې راګرځوي. بالکل اړیکه لرو اړیکه راخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي څوک لکم زنه فقیده سم خبرم خیر جوړ په خیر. ډیره مننه. خوشاله اوسې. ستاسو نوم او پوښتنه مو اورو. خوشاله اوسه. سباول خاطر ما فقیده سم خبرم سخرودنا. خاکسار صاحب له سرخود نه ستړی مشي او ستاسو پوښتنه اورو. مفتي صاحب نه څه پوښتنه لري؟ خوشاله اوسه. مننه. پوښتنه خو دا کوله کنه چې زما مور دا مور مې د سنې تکلیف لري کنه فقیده صاحب. بالکل. نو نفسانګي تکلیف لري دغه یو ماشين سره دغه کې ګولې چې دغه په عذاب کې دغه ګولې پروت کې استعمالول شي کنه ماشين کې اچي او خپل سینې د کشي په دغه روزه مخلوقي کنه زه په ماتي کنه فقیده. بالکل. تاسو رادیو ووري نو مفتي صاحب تاسو پوښتنه جواب کوي. مننه خو وخت. ډیره مننه مفتي صاحب. دغه څو پوښتنې ما سره دي بیا به وخت اجازه نه کی خو لند جواب کوي. فدیه یادونه موږ کې څوک حاملې او خزاملې نو هغه نو کروجه نشي نیول نو فدیه دی ورلو کنه قضایي دی راوګرځي. دا فدیه څومره د څومره باید ورځ په یو روزه ورکړي او بل نفل موږ کې سړی اشتباه وکړي نو د دې قضایي راګرځول شته سجده سهو شته کنه او بل کې وسو قرضدار نو سرسایه په لازمه کنه ده. نو دا لنډي پوښتنه او لنډ جواب ځکه بیا به وخت مونږ ته اجازه رانه کیږي. بسم الله الحمدلله. خاکسار ور پوښتنه کړې و چې زما مور چې دا وای دا غیر سنی تکلیف ته نو یو ماشين و تراکتران ور کړی چې په دې کې ګولې چې هغه به د سراکاږي نو د ساخلی ا دې باندې روزه ماتي او کنه. نو جواب دا دی چې کچرته صرف هوا راکاږي په دې هوا راخل باندې روزه نه ماتيږي او کدي سي چې داغي بدن ته مثلا د پودر ورزي د کومه د ګولې چې ماتيږي او د مواد داغي بدن ته ورزي نو په دې مواد باندې روزه ماته ده. کوم مواد نه ورزي اسی یو قسم ته تنفس ته تپ دی یا لګي دی یا مثلا د سي ګرد غوندي دی هغه ورزي په دې باندې روزه نه ماتيږي. اس پروا ده نه کوي. بل بختنه دا و چې فدیه بسمره ورکول کیږي اغه زنانه د خوانه چې هغه روزه خوړلې ده. نو چا چې روزه خوړلې نو هغه د پاره فدیه سمره ده. نو تقریبا هغه د پاره فدیه 2 کیلو یا پاوبانی 2 کیلو چې مخ کې ویلې دمر غنم ورکول دا جایز دي. دا بهتر دي. 1 کیلو پاوبان یا نیم کیلو پاوبان 1 کیلو نیم پاوبان 1 کیلو ورکول دا جایز دي په یو روزه باندې. یا د سیمه تاسو ویلې شو چې په یو روزه باندې موږ تاسو یو درمیانه خوراک یو چاته ورکو دا ورکول شو دی وی روزه په سر کې. بل پوښتنه دا و چې یو څوک په نفلي مانځ کې سهو شي دا به د سهو کوي کنه کوي. نو جواب دا دی دا قانون باید موږ تاسو په ذهن کې واچو. کله چې موږ تاسو د مانځ الله اکبر وکړه کدا موږ نفل دی کدا فرض دی کدا مثلا سنت دی کدا ار یو موږ دی د مانځ تر اخیره پوری ټول احکامات په دې کې تقریبا شریک دي. لږ احکامات کې فرق دی عامه کې فرق نشته. نو کچانه په مانځ کې سهو وشله لکه څنګه چې سهو په فرض مانځ کې سهو حسابيږي په سنت کې حسابېدل شي په نفل کې حسابېدل شي لکه چې صد سهو په فرض مانځ کې په سنت کې به هم کې په نوافل کې به هم کې. او تقریبا بل بختنه دا و چې کچا باندې قرض وي آیا سرسایه به ورکوي کنه به ورکوي. نه موږ تاسو ویل سرسایه د پار نصاب ضرور نه دی. کله چا فلحال د سرسایه د ورکول په وخت کې د سرسایه ورکول په وس کې وو ورکای به ولو کو دا قرض وړم دی خو دومره وس لري چې سرسایه پیدا کیلو غنم پیواله وری کې چاته نو ورکای بیا کله چا دا وس نه کید به په سرسایه نشته دی. ډیر زیاته مننه مفتي صاحب. خوشاله اوسې. قدرمن اوریدونکو نو موږ ته وخت اجازه نه راکې نو خپرونه په همدې ځای رانغاړو. ما فقیر محمد فقیرزی او مفتي صاحب عبد الله رودی ته په همدې ځای اجازه راکړي. تر بلې خپرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. لوی الله مو مل شو خیسته او خوشاله روزه ولله. حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو لبني ما يوسنسي نوچ
ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل،